نور پسولا اورئی کی افغانان غواړو خپل هیواد نور د وحدت د زمزمو په نور بغوازو نور څناورین په مونږ پیښان غواړو خپل هیواد کې مو ملي بیرغ رپان غواړو نور پسولا کې اسلامي بیرغ رپان غواړو چې راپورته پردیو مذکورونه ستړي شویو موږ د شرکم غرنارونه ستړي شان غواړو خپل هېواد کې مو ملي بیرغ رپان غواړو خپل هېواد کې اسلامي بیرغ غواړو ډاکټر غواړو دهقان غواړو خپل هېواد کې مو ملي بیرغ رپان غواړو انجینر رپان غواړو د دنیا دې پرمختګ ته خو نظر کړل سراجي بیا دې په خپل خیال رپان غواړو د نړۍ سره نور سیال افغانستان غواړو خپل هېواد کې مو ملي بیرغ رپان غواړو رپان غواړو خپل هېواد کې مو ملي بیرغ رپان غواړو دیو تل پاتې سولې کوي. السلام علیکم. تمثال بدرس الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الدنيا نعرہ تکبیر
په نننۍ غونډه کې مې ډېر خلک یې پېژني، بیا یې تکراروم، ځورېدلی کړېدلی د دښمن لیکو ته تللی مسلم دوست شاعر د مړانې او غیرت په ورځ مې ګوره یو ویښته به رسته نه شم که افغانو د پښتو فطرت مې دومره اسلامي ده. صدق الله العظيم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين. د زړه له کومې مننه کوم چې دې جرګې ته په ډېر اخلاص او صداقت خپل وخت ورکړه، هلې ځلې وکړې او بالاخره نتیجه سالمه مثبته او مؤجره راغله. داسې د جلسې اساسي مرحلې ته ځو. د مرحوم سناتور الحاج جنت ګل خان ته بلنه ورکوو چې سټیج ته تشریف راوړي، خپل ما فی ضمیر اظهار کړي. جناب ملاتړ ډېر سرپرده شوي دي ماشاءالله. دوستانو تاسې خپل ارامتیا وساتئ، دوستان خپلو ځایونو باندې کښېنئ. دوستانو تاسې آرام کښېنئ. دوستانو هیله یو دقیقه حاجي موسی پرېږدي عکسونه اخلي. नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। माशाअल्लाह जुमला से फिर से ज़्यादा पर लोगों ने करी खैर नहीं चला। बड़ा लास्ट पलास एक पर एक बार लास्ट पलास सरवर की लाशने जे के सरदार बिगो जो पातोला नूर मशरान फसई के सरवर की या बड़ा मरासिम खास नूर कर दो कैसा बाबू जो कातब दावत वर को दे टोलो पर नुमाइंदगी बा सिद्दत मशरान नास की कैसा बाबू जो कातब वो आगे पर के कैसा बाबू जो कातब की टोलो मशरान او كان الشيخ مصاصي مات خصوصا كانوا زي تحملنا هذا دا پټکی سے وزور تړم دا د منیب صاحب د قبلګا صاحب لپاره الله دې عمر کې برکت واچي. نن په دې حاضر مجلس کې تشریف نه لري نو دا پټکی اوس د قاضي صاحب امین وقار په سر دو دا پټکی د قبلګا پټکی ده صاحب او قاضي صاحب مو ټولو ته د پلار حیثیت لري.
وشي د دوی او د دوی کورنۍ د دوی قومونه د دوی ولسونه د دوی شاګردان د دوی مریدان د دوی مخلصان دا په خپلو کې وروري کوي کوو به که نه تاسو په مخ کې ډېرې مسلې پرتې دي خپلې مسلې هوارې کوي چې د مملکت مسلې ته اوزګار شئ خپلې مسلې هوارې کوي چې د ملت د ستونزو هوارولو ته فرصت پیدا کوي دواړه زما ورونه دي څه رنجش پیدا شوی اوس ما په زړه کې داغ و فرصت نه پیدا کېده قاسم حلیمي صاحب خدای تعالی او ټولو دوستانو ته په دې کې کردار ادا کړی ښه ورځ ورکړي الله دې جنتونه درکړي الله دې عفت او عزت درکړي او دا دوستان په دې ارزېدل چې دغسې یو محفل ورته جوړ شي او دغه خبره پای ته ورسېږي او موږ د دې مملکت او د دې ملت هغه درنو ستونزو ته چې زموږ په مخ کې پرتې دي هغې د په هوارولو کې د کردار ادا کولو لپاره فرصت پیدا کړو او په دې کې دا دواړه ځوانان ډېر کردار ادا کولی شي دا عادي ځوانان نه دي ګوره دا عادي ځوانان نه دي شا قومونه ولاړ دي ولسونه ولاړ دي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى ربكم أن يرحمكم عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون
الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات الذين يعملون الصالحات الذين يعملون الصالحات
ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. وكان الإنسان عجولا. زه مقدمه نږدم خپلې فیصلې ته ځو. بسم الله الرحمن الرحیم. د هیواد مخورو مشرانو هر یو الحاج رحمت الله واحدیار، قاری سید عمر هوتک، سناتور محمد عثمان رحمانی، جنرال محمد زمان مموزی، مولوی صاحب محمد خالق داد، ډاکټر میرویس دانش، حاجی قندهاری خلیل، حاجی خوانی جهانی، حاجی غلام خان احمدزی، حاجی محمد احمدزی، استاد عبدالوحید وحید، حاجی عبدالرحمن زدران خان صاحب، سناتور حاجی محمد اکبر ستانکزی او قاری خوجدین، د خپلو مسؤلیت له مخې د هغې ناوړه پیښې په تړاو چې د الحاج مولوي عبدالحکیم منیب او د مولوي ترخیل محمدي او د ده د کورنۍ تر غړو ترمنځ په ارګ کې رامنځته شوې وه، د پیښې د نوعیت څرنګوالي، د یو درانه عالم، وزیر، د ګوند مشر د شخصیت، ټولنیز عزت، عفت او وقار ته په کتو، د حرم، مسجد او ارګ سپېڅلتیا او تقدس په نظر کې نیولو سره د دې ناوړې پیښې په تړاو ټول نظرونه سره مو شریک کړل چې له دقیقې پلټنې، غور، مشورو او له دواړو خواو څخه یو کتبي توی وړی واک موږ ترلاسه کړ. توی وړی واک او اختیار په اخیستلو سره د ذکر شویو مصلحینو پلاوي په لاندې ډول پرېکړه صادره کړه. موږ دا لازمه وګڼله چې مولوي صاحب ترخیل محمدي دې پورتنیو مواردو ته په کتو سره 3 لکه امریکایي ډالر د نقدي جریمې په توګه 3 پسونه او یو غویی د پښتنو د عنعنې له مخې د وزیر صاحب کور ته د ننواتې په توګه ورولي. همدارنګه دې یو پسه د مموزیو محترمې شورا ته، یو پسه د زورمت محترمې شورا ته، 2 پسونه د پکتیا سرتاسري محترمې شورا ته، 2 پسونه د حرکت انقلاب اسلامي مردم افغانستان ګوند دفتر ته، او 2 پسونه د حج اوقاف محترم وزارت ته، او 5 پسونه دي ارګ ته چې د ټولو افغانانو ګډ کور دی د ننواتې په توګه ورولي. د پورتنۍ لیکل شوې پرېکړې څخه که هر لوری خدای مکړه سرغړونه وکړه، قانون او د پښتنو عنعنوي جرګې ته به ملامت وي. هغه برمته مچلغه چې د جرګې له غړو سره امانت په توګه ایښې ده بیرته نه ورکول کیږي. موږ به هم په حکومت او په پښتو کې د سرغړونکي په هکله شاهدي ورکوو. دا د جرګمارانو لاسلیکونه او دا لاندې د جناب مولوي صاحب عبدالحکیم منیب لاسلیک چې لیکلي دي چې پورتنۍ پرېکړه راته په ټوله معنا د منلو وړ ده، امضا یې کړې ده، او دا چپ لاس ته د جناب مولوي صاحب ترخیل محمدي امضا ده، لیکلي چې پورتنۍ پرېکړه ټکي په ټکي منم. درنو مشرانو او د رسنیو قدرمنو استازو، له زحمت او هغه هڅو څخه مو نړۍ مننه چې له پیل او تر اوسه د عظیمې او پرتمینې غونډې د جوړېدو او د مسلمانانو ترمنځ د ورورولۍ او سولې د رسېدو په تړاو زموږ سره یاست.
درنو استازو که چا سره د جرګې په تړاو پوښتنه وي لطفا دې د جرګې د ویان جناب حاجي صاحب خواني جهاني سره مطرح کړي. که کوم سوال پوښتنه د رسنۍ استازي کوي د ده سره د مطرح کړي. نور ورونه دې خاموش کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. هر څه وړاندې د زړه له تله له دغه درنو مشرانو مننه کوم چې زموږ د دوو مخورو قدرمنو منلو مشرانو ترمنځ د روغې جوړې او د صلح د یووالي نږدېوالي او یو موټی کېدو لپاره هلې ځلې وکړې. الحمدلله نن د دغې ناستې زه دوه هدفه ځان سره اخلم چې یو هغه مقدماتي هدف دی، نسبي هدف دی چې هغه د دوو مشرانو یا دوو قومونو ترمنځ یووالی دی، او بل هغه اساسي هدف دی چې هغه د الله په یو مبارک حکم باندې عمل کول دي او د شیطان مخ تورول دي او د دغه میدان فتح کول دي چې هغه د مسلمانانو ترمنځ یووالی او د شیطان مخ تورېدل دي. بیا هم مننه کوم الله کریم دې زمونږ دواړو مشرانو ټولو مشرانو ټولو عزیزانو او دواړو قومونو ته له دې وروسته د خیر عافیت ورورۍ او دوستۍ په فضا کې د ژوند تېرولو توان او توفیق ور په برخه کړي. په حکمونو د سبحان باندې میان یم، په نوم حضرت انسان باندې میان یم، نه قومنا نه خیلنا نه سمتونا بی توپیرا هر افغان باندې میان یم، نه قومنا نه خیلنا نه سمتونا بی توپیرا هر افغان باندې میان یم، قافلی د شهیدانو می ثبوت دی چې آزاد افغانستان باندې میان یم، قافلی د شهیدانو می ثبوت دی چې آزاد افغانستان باندې میان یم، سراجین پردی پولین بریدونا د نړۍ هر مسلمان باندې میان یم، زمونږ ځان افغانستان په مونږ ګران افغانستان تل ودان لري دا کور د افغان افغانستان، تل ودان لري دا کور د افغان افغانستان، زمونږ ځان افغانستان په مونږ ګران افغانستان تل ودان لري دا کور د افغان افغانستان، تل ودان لري دا کور د افغان افغانستان. دا خوږه د وطن غېږه د زانګو د تربیت مې زه اولاد دی وطن یم دی معلوم مکلفیت مې د خدمت لوړه مې کړې د دې خپل غیور ملت مې له نیکونو دی په خټه کې را پاتې دا همت مې غرونه غرونه حوصلې مې هلته دلته سلطنت مې لا په کاڼي کاڼي نقش د یادګار د عظمت مې د آسیا زړګی می خوښ دی په جهان افغانستان، د آسیا زړګی می خوښ دی په جهان افغانستان، زمونږ ځان افغانستان په مونږ ګران افغانستان تل ودان لري دا کور د افغان افغانستان، تل ودان لري دا کور د افغان افغانستان. سلسلو د هسکو غرونو کې زمریانو سیږي دلته د نخترو په فضا کې بازان تاویږي
دلتا ابشارونو کې یو شرنګ د ترې نغمې خورېږي دلتا د بوډۍ ټالې له پر خورنګ پرنګ جوړېږي دلتا لرو بر پکې سیندونه په مستۍ بهېږي دلتا یک شمال د سپینو واورو په غرمو لګېږي دلتا دغه خاوره د یاقوت او د مرجان افغانستان دغه خاوره د یاقوت او د مرجان افغانستان زمونږ ځان افغانستان په مونږ ګران افغانستان تل ودان لري دا کور د افغان افغانستان تل ودان لري دا کور د افغان افغانستان دلته شور دی د بلبلو په سمسورو ګلبڼونو په دیرو سوری راخور دی د شنو دنګو چنارونو ښکلی ژوند د کور او کلي د قومونو ولسونو د بختي په څیر کلاوي د برجونو بیرغونو د تیر بزم صافه مخې ته خوره کړی د پلرونو ښه په غور غور لولی هر پړاو د تاریخونو چې څه وایي او څه غواړي دا زمان افغانستان چې څه وایي او څه غواړي دا زمان افغانستان زمونږ ځان افغانستان په مونږ ګران افغانستان تل ودان لري دا کور د افغان افغانستان تل ودان لري دا کور د افغان افغانستان افتخار د ایشیا دی د نړۍ په بامو کور دی موټی خاوره د وطن مې زخمي زړونو ته ټکور دی دلته ژوند د استقلال دی د هغو ځوانانو شور دی چې په زړه کې ایمان دی او په مټو کې زور دی نن د جبر ټغر ټول دی او د امن وزر خپور دی سراجیل پی قوت قهرمان افغانستان سراجیل پی قوت قهرمان افغانستان زمونږ ځان افغانستان په مونږ ګران افغانستان تل ودان لري دا کور د افغان افغانستان تل ودان لري دا کور د افغان افغانستان تل ودان لري دا کور د افغان افغانستان معززو اعضاو د دواړو مجلسینو د ملي شورا استازو د افغانستان له ګوټ ګوټه راغلو جهید علماو مخورو شملورو باعزت قومي مشرانو په ولایاتو کې د ولایتي شورا استازو خویندو ورونو ټولو حاضرینو د جرګې مشرتابه او ټولو اعضاو د مطبوعاتو د رسنیو همکارانو دا نن چې موږ او تاسو را جمع سوي په دې تالار کې دا داسې کومه ړنده او ورکه لاره نه ده الله جل جلاله فرمایي په خپل آسماني کلام کې والصلح خیر که من خدای مکې لاره ورکوونکي نسو الله موږ ته فرمایي چې مسلمانانو د تاسو په منځ کې چې هر نوع مشکلات پیدا کیږي په صلح کې د تاسو خیر حضارو حاضرینو د افغانستان 15,000 کلن تاریخ دود او دستور چې د منګوي تاسو روان ده دا جرګې او مرکې الحمدلله ثم الحمدلله
چې دا په دې صراط المستقیم لاره باندې روانې دي چې هغه الله فرمایلي دي چې والصلح خیر. خو که واقعا مصلحینو کې للهیت وي نتیجه به یې داسې وي لکه د منګ د دې مشر ورور عالي قدر جناب عبدالحکیم منیب صاحب ترمنځه او د ما د کورنۍ د ورونو ترمنځه چې د منګ او د ده خفګان رامنځته سه او دا معززو مشرانو د خدای د رضا په خاطر قدم واخیسته. نن نتیجه وګورئ چې الحمدلله نن ثمر ګورئ ډېر خوږ راووته. ولې د افغانستان مسایل نه حل کېږي؟ په دې نه حل کېږي چې په هغه جرګمارانو مصلحینو کې للهیت کم ده. چا کې چې للهیت وي او ادب و اراده یې د دې وي چې زه د دوه مسلمانانو ترمنځه د دوه ورونو ترمنځه الحمدلله مسلمانان خو ټول سره ورونه دي انما المؤمنون اخوة چې د هغه اراده په دې وي چې دا ورونه دي مسلمانان او زه سره ورونه کم د هغه جرګمار الله مدد کوي لکه د دې جرګمارانو چې الله مدد وکړي. حضارو یوه خبره به وکم چې د منګ او د جناب منیب صاحب په منځ کې دی د منګ یو ډېر جید عالم ده، دی د منګ مشر ده. منګ او دی نننی پیوند د ورورولۍ نه لرو. له جهاد دوره رانیولې چې دی د ما د پلار ورور و او نن هم د منګ ورور ده. زه ورته احترام لرم. من د جهاد په سب کې یو ځای و په حرکت انقلاب اسلامي کې کوم مشکله مو نه درلود، خو کم د ورورۍ ګیله او معنه چې په منځ کې را پیدا سوې ده بیا په دې ځل خدای راضي چې دا د دنیایي مادیاتو په سر نه وه، صرف او صرف د مساجدو د رسمیت موضوع وه، بله خبر پکې نه وه. حضارو کومه پرېکړه چې دې جرګمارانو وکړه ما ته د سر په سترګو قبوله ده. زه وایم چې دا کشکي چې دا نیکان له دې مخکې زر را پیدا سوي وای. ما نه به دا د 3 میاشتو دا ورور ولې دومره خفه و او موږ به ولې له ده نه دونه ارزورده و. خو پیغمبر د خدای صلی الله علیه و آله وسلم د مسلمانو د تشویق په خاطر فرمایي جرګمارانو دا زیری درته درکوم چې چا د ما په امت کې په مسلمانانو په منځ کې په صلح کې د خدای د رضا په خاطر د مسلمانانو د یووالي په خاطر باندې قدمونه واخیستل او مشکل یې حل که نو په ما یې جنت لازم او واجب ده چې زه به دا د خدای په توکل داخل د جنت کومه. جنت مو مبارک سه. حضارو د ما ورور عالي قدر عبدالحکیم منیب صاحب د حج او د اوقافو درون وزیر صاحب چې د ما له کورنۍ له موږ دله زورده سوی ده، زه د زړه له کومې له ده نه معذرت غواړم. الله پاک جل جلاله دې داسې ورور بیا له موږ نه خفه نه کړي. جرګمارانو چې دا خو دومره پور او دومره پسونه په ما باندې ایښي دي، 100 چنده او 50 چنده م را باندې ایښي وی، ما ته دا د سر په سترګو باندې قبوله ده. زه غواړم دلته د ما تره راغلی د قبلګاه مرحوم له هغه نه معذرت غواړم. د ما ته حیثیت د سناتور مرحوم د ورور لري او دی د ما مشر ورور ده. خدای دې عزتمن ولره. له ټولو راغلو حاضرینو نه له ټولو مشرانو نه د زړه له کومې نه مننه کوم.
نومونه خو د جرګه مارانو قبلا یاد سو بیا به تکرار ته ضرورت نه وي د دې جرګې د مشرتابه د دې 14 کسو تر څنګه چې دا نور علمای کرامو په دې کې په اخلاص قدمونه اخیستي دي لکه حلیمي صاحب لکه ملکیار صاحب که زه اوس د دې ټولو نومونه اخلم مولوي صاحب رحمت الله عابد صاحب سیقل صاحب قاری صاحب برکت الله سلیم همداسې بالاکرزی صاحب ډېر مشران دلته ناست دي عبدالحکیم مجاهد صاحب پیر محمد روحاني صاحب اکبر آغا دې ټولو ناجدین محمد حاجي صاحب له دې ټولو نه د زړه له کومې نه مننه کوم نومونه مې باید د ټولو اخیستي وی خو ما ته د جرګې مشرتابه وخت کم راکړی ده الله جل جلاله دې خدای د پیغمبر په هغه وعده کې تاسو شامل کړي چې تاسو په رښتیا د موږ په منځ کې قدمونه اخیستي دي چې هغه وعده او ژمنه مصلحینو او للهي چې په چا کې للهیت د هغو ته د جنت ژمنه کړې ده خدای په دې نعمت کې شامل کا کورم ودان عزتمن اوسېږئ وروره دا دونه وخت سره نه خفه پاتې سوی ډېر معذرت غواړم بخشش وکړه د ما په سر کې سترګې د ما د سر تاج السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دو قدم چې سره یو شي ګام ترې جوړ شي ډېر سړي چې یو ځای شي قام ترې جوړ شي په آسمان د ګڼو ستورو انجمنه یو د حسن بې مثال نظام ترې جوړ شي د سولې ستر آواز یم نړیوال راپاڅوم د امن په زانګو کې ولسونه زنګوم د امن په زانګو کې ولسونه زنګوم خوځښت مې یو الهام دی خو به وړو پرګنو ته خوځښت مې یو الهام دی خو به وړو پرګنو ته چې زما په کوم لوري عالمونه خوځوم د امن په زانګو کې ولسونه زنګوم د امن په زانګو کې ولسونه زنګوم حلیمي صاحب پیغام د ورور ولی زما په خټه کې خمبر دی پیغام د ورور ولی زما په خټه کې خمبر دی نفرت نه مې نفرت دی نفاق نه ورکوم د امن په زانګو کې ولسونه زنګوم د امن په زانګو کې ولسونه زنګوم تبعیض د رنګ او نسل او د ژبې چې څوک غواړي تبعیض د رنګ او نسل او د ژبې چې څوک غواړي په داسې عناصرو شګې خاورې اړوم د امن په زانګو کې ولسونه زنګوم د امن په زانګو کې ولسونه زنګوم د سولې ستر آواز یم نړیوال راپاڅوم د امن په زانګو کې ولسونه زنګوم د امن په زانګو کې ولسونه زنګوم مننه جزاک الله خیر بارک الله فیک قتالی صاحب میاد که قتالی صاحب یاد کردیم محترم سناتور صاحب باز محمد خان دی ماتره والی صاحب کوئنگلی صاحب او بعضی نور مشران جناب ملکیار صاحب
ملا عبدالرازق ملا صاحب زموږ استاد دکتور صاحب فقیه ټولو ورونو له راتګ نه مو مننه له قدمونه مو په لیمو نن له لرې ولایاتو نه هم راغلي یاستئ قومندان صاحب سلطان له جلال آباد نه راغلی او دغه نور دوستان له لغمان او کونړ او مختلفو ولایاتو نه راغلي یاستئ دوستانو اول قدم کې ځای لري چې زه له ټولو هغو ورونو نه چې د دغه جنجال په جریان کې یې له ما نه ملاتړ کړی خوا یې راباندې بده کړې نیکه مشوره یې راکړې د صلح طرف ته یې سوق کړی یم له هغو ټولو مشرانو نه چې زه یې حمایه کړی یم او که جمله صاحب حمایه کړی ده د هغو ټولو نه مننه کوم دوستانو یو جنجالو پیښ سو لوی سو مطبوعاتي سطحې باندې وغځېده او دا غږ یې تر ټول افغانستان ولاړ په دې کې مختلفو خلکو په مختلفو شکلونو باندې برخه درلودله نن هم دغه مجلس د ما له خوا نه په دې خاطر باندې جوړ سوسی د نن ورځې لپاره د اجملا صاحب خپل ملګري 2500 400 یې ما ملګري وو د هغو لپاره موږ داسې ځای نه درلود چې ټولو مشرانو عزت هم کړی وای نن ورځ د ما کور همدغه هوټل ده په دې خاطر مې وغوښتل چې ټولو دوستانو نه یوه برخه د دوستانو په دغه مجلس کې حضور ولري او لیک تر لیږه د ما له خوا نه یې په بلنې سره د یوې غرمې په ډوډۍ سره یې عزت وسي دوستانو نو نن د تاسو ټولو درناوی کوم عزیزان زه په اول قدم کې د دغې جرګې په رابطه مننه غواړم چې له جمله صاحب نه یې وکړم ځکه د صلح لپاره چې کوم زحمت ده تیر که دا د موږ درانو مشران یې چې پیدا کړم دا ده پیدا کړ ما ومنل پیدا ده کړ په ډېرو مشرانو پسې ګرځېده د زړه له تله ګرځېده چې صلح وکړي نو هغه د پښتو ضرب المثل د وایسي غوټې پوپسي ویې په لاس به درسي که یې جواب داسې که چا ویل چې په جنجال کې صلح نسته نو بالاخر عاجم الله صاحب دې ته کامیاب شو چې نن د موږ او د دوی ترمنځ د زړه د خواله د زړه د نزدېکت د ورورګلوۍ مجلس ده چې پرون یې هم د موږ عذر کړی خدای دې ډېر خیر ورکړي پرون یې هم ما ته د تره نه ویلي دي سره له دې چې زه دته ورور وایم خو دی د ما ورور او ورونه یې د ما ورېرونه دي او زه به د ده د همدغې وینا په اساس له نن نه وروسته د ده ورونو ته د ورېرونو په سترګه ګورم په دې کشرانو به یې ځان ته د یوې چاپېړې حق هم ورکوم دوستانو مونږ نن ډیر خلاص نسو غږېدلی دا د جرګې مشران دي د موږ قاضیان دي موږ بند یو له ډېرو خبرو نه ما او د حاجي ملا صاحب ترمنځ دغه خفګیان له 2 کلو راهیسې جریان درلود نو دی د خدای په رحمت کې غرق کې یو څه د جرګې له اصولو یې خواته ولاړ خو د ما له خوا نه هر څه معاف دي دوستانو یو ضرب المثل د وایي چې گذشت خصلت مردان هست په دې خاطر باندې د دغو اصولو مطابق که دا دوستانو د ما غیبت کړی وي کې هر څه کړي وي د ما له خوا نه د الله د رضا لپاره ټول بخل سوي دي شک نسته چې ما له خوا نه به هم چون جنجال جریان و په جنجال کې د موږ دوستان هم په کار وو هغو به هم څه داسې کارونه کړي چې شرعاً به جایز نه وي
زه له دوی نه د دوی له ورونو نه د دوی له قومه هم بخښنه غواړم. دوستانو له نن نه وروسته له دې ورور سره د ما نه حکومتي کومه دعوه شته نه یې تعقیبومه. په ډېر صراحت وایم یو وارې چې د روغې میدان ته نه راتلم چې راغلم په صداقت راغلم د زړه له تله راغلم هیڅ نوع جنجال د ما له خوا نه نور نشته. دوستانو دغه مشرانو زه ډېر دروند تللی یم. خدای دې دوی همیشه درانه کړي. د ما لپاره یې پور ایښی ده. دا د ما ټغر ده، نن دا د ما کور ده. نو په دې خاطر باندې زه دغه دوی چې کوم شی ما ته دا چک راکړی د 3 ډالرو د دغه چک اکثره برخه هم د الله د رضا لپاره او دغې روغې جوړې ته د ښه نیت په خاطر باندې وکړمه. دوست دوی 3 لکه ډالر د ما لپاره پور ټاکلی. د دغه پور یوه برخه وړه برخه زه را اخلم. هغه څوک چې د پښتنو په عنعناتو په دود او په دستور باندې بلد دی هغه پوهېږي. که مې هېڅ نه راواخیستل دې ته هم آماده یم، خو چې بیا دا دوستان ګمان ونه کوي چې ولا لکه چې پور یې پرېښو په موږ باندې کوم بل وخت رانه غچ اخلي. نه، یوه برخه په دې را اخلم چې د دوی پور پرې وي. ډېره برخه د پور د خدای د رضا لپاره دغو دوستانو ته بخم. دوستانو خدای تعالی دې په افغانستان کې امن راولي. خدای دې په افغانستان کې صلح راولي. زه له همدغه سټیج نه د افغانستان د حکومت په مخالفینو باندې غږ کوم چې موږ صلح ځان ته هم خیر بلو، تاسو ته هم خیر بولو. راځئ رښتونې صلح ته راسو تر څو خپل ټول وطن له قتلونو نه، له دربدریو نه، له وژنو نه، له یتیمانو نه، له کونډو نه پاک کړو او خپل وطن د الله تعالی په دین باندې په ګډه سره آباد. زه چې په آخر کې د موږ 2 مشران راغلل، ډېر مشران دي، بخښنه به راته کوئ چې د ټولو نومونه نه اخیستل کېږي. ما ډېر قدرمن مشر قایي صاحب امین وقاد چې د جهاد له دورې نه د موږ د منصور صاحب، د مولوي محمد نبي صاحب د سختو شپو ملګری پاتې شوی ده. دغه راتګ ته په ډېر درناوی کوم، که راغلاست ورته وایم الله دې په هر قدم باندې د الله تعالی رضا ورته نصیب کړي. او د موږ یو ورور چې محترم مظفري صاحب د ارشاد جوخافو د وزارت مسلکي معین ده، قبلګاه صاحب که والده شایبې وفات شوې ده، دعا هم ورته وکړئ چې الله تعالی د مغفرت ورته نصیب کړي. د هغه فاتحي له میدان نه راپورته شوی او په دې مجلس کې له موږ سره برخه اخیستې ده. خدای تعالی جل جلاله دې د تاسې د هر یوه عزت وکړي. دوستانو بنیاد د دغې جرګې چې اول وار ما ته راغلل هغه حاجي حضرت حاجي صاحب. حاجي حضرت حاجي صاحب د موږ په پکتیا کې داسې سپین ږیری ده چې هر چا ته کیني، په لوی بار کې ورته کیني، څوک نشي ورته ویلی. حاجي حضرت حاجي صاحب چې کله راغی رښتیا هم په ما ټولې لارې بندې شوې. او حاجي ملا صاحب داسې مسلکي سړی ده چې د کار خلک یې ټول پېژندلي دي. دا یې د کمال مې په دې جنجال کې وپېژنده. نو زه ډېره مننه کوم له حاجي صاحب حضرت نه په مریض حالت کې په دې سختو یخو شپو کې له موږ سره په دې پروګرام کې برخه درلودله. تعقیباوه یې، ټلیفونونه یې کول، د ده عزت یې ساته، د موږ عزت یې ساته، وصیتونه یې رالیږل.
خدای تعالی جل جلاله دې دنیا او آخرت دواړه سرخرویه کړي. دوستانو دا د موږ د ټولو دوستانو چې ماته د صلح لپاره مشورې راکولې د هغو ارزو وه او د اجملا صاحب د قوم او د دوستانو ارزو وه. دا ارزو نن په مشترک ډول باندې پوره سوه. خدای تعالی مو سلامت لره، ډېر زیات عزتمن اوسئ. خدای تعالی جل جلاله دې په آینده کې هیڅ ځای د هیڅ دوستانو ترمنځ هیڅ نوع مشکل نه پیښوي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ځان خالدن د پتمنو په سر پروت د عزت شالدن سوله ویاړ د شملو او د پټکیو سوله هیله د عمر او د جلال ده سوله صدا سوله ستا د ځان خالدن د پتمنو په سر پروت د عزت شالدن سوله ویاړ د شملو او د پټکیو سوله هیله د عمر او د جلال ده په جنګونو او مرګونو کې روان یو لویه خدایه مونږ د سولې په ارمان یو د دې عصر در په در مسلمانان یو د دې خاورې هر وګړی په بد حال ده د دې خاورې هر وګړی په بد حال ده سوله هیله د عمر او د جلال ده سوله صدا سوله ستا د ځان خال ده د پتمنو په سر پروت د عزت شال ده سوله ویاړ د شملو او د پټکیو سوله هیله د عمر او د جلال ده سوله سپین سپیڅلی ژوند لکه ایمان ده سوله فتح له پرنګ د ایوب خان ده سوله چغه د ملالیا قربان ده سوله لاره سوله توره د خوشحال ده سوله لاره سوله توره د خوشحال ده سوله هیله د عمر او د جلال ده سوله صدا سوله ستا د ځان خال ده د پتمنو په سر پروت د عزت شال ده سوله ویاړ د شملو او د پټکیو سوله هیله د عمر او د جلال ده خدایا سوله دې تر ټولو ښه ډالۍ ده پت عزت د لو پټې او د پټګۍ ده راز او نیاز مو د ستړې زندګۍ ده سوله غږ د خپلواکۍ او استقلال ده سوله غږ د خپلواکۍ او استقلال ده سوله هیله د عمر او د جلال ده سوله صدا سوله ستا د ځان خال ده د پتمنو په سر پروت د عزت شال ده سوله ویاړ د شملو او د پټګیو سوله هیله د عمر او د جلال ده سوله ښکاري لکه ستوری په اسمان کې لکه لعل د بدخشان افغانستان کې سوله حی علی الصلاة د په اذان کې سوله
سوله چغه سوله کړي که د بلال ده سوله چغه سوله کړي که د بلال ده سوله هیله د عمر او د جلال ده سوله سده سوله ستا د ځن خال ده د پدمنو په سر پروت د عزت شال ده سوله ویاړ ده د شملو او د پټګیو سوله هیله د عمر او د جلال ده سوله هیله د عمر او د جلال ده له توجه څخه ملاتړ منم زمونږ دواړه یوه سترګه ده او بله سترګه ده خو موږ د قوي مرستو د جلب لپاره قوي دولت ته ضرورت لرو او قوي دولت قوي حمایت ته ضرورت لرو بناءً زه خبره نه وکړم ما حق دا دی خپلې مسلې هوارې کړئ نور خلک به نه راځي وخت به ونه لري خپلې مسلې خپله هوارې کړئ په کور کې هوارې کړئ په کلي کې په قریه کې په قومونو کې په ولسونو کې د څمکنو او د منګلو تر منځه د غرونو مسله هواره کړئ پرېږدئ دا غرونه به وي خو ستاسې شخړې به باقي پاتې شي دا مسلې ټولې هوارې کړئ تر څو هغه درنه مسله چې د سولې مسله ده او د سولې په مسله کې به موږ داسې کردار ادا کوو ادا کوئ که نه ادا کوئ دا سمجید نه که که نه ادا کوئ نه جیګ نه شئ نه جیګېږئ پښتانه ناست دي پښتانه تکړه دي پښتانه دمخانو کې ناست دي پښتانه په دیرو کې ناست دي ناست خلک دي ناست ولاړ شئ ولاړ شئ روان شئ روان شئ نن دنیا د ناستو نه ده نن د ولاړو ده د ولاړو نه ده د روانو ده د روانو نه ده د ځغاستو واده ده زه ډېره شکریه کوم او قاسم حلیمي چې په دې باره کې لویه ظرفیت الله ورکړی یو خروار نه او یو خروار نه سلګونه خروار دي ورته قاسم حلیمي الله پاک استعداد ورکړی په ما ګرانې خدای دې ته توفیق درکړي ټولو دوستانو ته ډېر درناوی کوو ډېر احترام کوو او د دې سولې تل پاتې کېدل غواړو او دا سوله د دغو قومي شخړو تر منځه د سولې دپاره پیلامه ګڼو چېرته چې مشکلات وي د هغې د حل دپاره به انشاءالله تاسو پروګرامونه جوړ کړئ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین بسم الله الرحمن الرحیم نحمد ونصلي علی رسول الکریم د ډیرو معززو علماو او درنو او قدرمنو مشرانو په منځګړیتوب باندې له نن نه هاخواته د موږ او د حاجي ملا ترمنځ پېښ سوی جنجال نور حل ده د دې حل په رابطه باندې جرګې فیصله کړې دي د جرګې فیصله موږ ته د منلو ده له همدا نن نه نور د موږ دوسیه مدار د اعتبار نه ده او له همدا نن نه به موږ د څارنوالۍ سره تماس نیسو چې د موږ دوسیه نوره مخته وي نسي او وای درنګ تاسو ته $200 امریکایي جریمه شوله حاجي مولوي ترخیل جریمه شو تاسو هغه رد کړه څو موارد تاسو څومره به یې واخلئ هغه مشخص هم نه کړه او بلې د هغې ممکن یوه برخه د شپږو برخو نه یوه برخه شاوخوا کم او زیات هغه به موږ واخلو ځکه د موږ د جرګې اصول دا دی چې که څوک د هغې پور نه څه وانخلي د دې معنا دا وي چې دغه بدي په خپل حال پاتې ده دا قطعا په خپل حال نه ده پاتې واقعیت دا دی چې د افغانستان د قضیې حل په افغانستان کې د یو مستقل پرمختللي قوي حکومت راتګ دا د افغانانو ترمنځ په سوله کې نغښتی دی دغه هدف ته د رسیدو لپاره موږ په خپلو ټولو مخالفینو باندې غږ کوو چې د اسلام د ګټو په خاطر د افغانستان د ګټو په خاطر د افغانانو د ګټو په خاطر باندې باید یووالي ته د قربانۍ په نتیجه کې ورسیږي.